څنګه د ویډیو بیکګراوند ته ټیکسټ انیمیشن یا یو بله ویډیو شاته راوړو. بیکګراوند ته څنګه ویډیو درته راوړو یا ټیکسټ انیمیشن ورته راوړو. په نن ویډیو کې زه درته ښیم چې د ویډیو بیکګراوند ته ټیکسټ انیمیشن یا ورته بله ویډیو راوړو. بیکګراوند ته مثال چې مخکې ستاسو ویډیو شو شاته بیکګراوند کې بله ویډیو وي. نو په دې ویډیو درته تر پایه ګورئ چې ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک شیر او پیج له سره فالو کړئ. خپله ویډیو راخلاص کړئ. په دې ویډیو باندې یو کلیک وکړئ. کله چې ویډیو باندې کلیک کړئ دې خوا ته داسې راشئ دا ویډیو به ډوپلیکیټ کړئ. ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته لاندې راشئ د اورلی باندې ورته کلیک وکړئ. کله تاسو د اورلی باندې کلیک وکړئ تاسو به دا ویډیو دې خوا ته راشي دا به داسې د بل سره سیده کړئ. کله مو چې د بل سره د دویم ویډیو سیده کړه نو تاسو به ورسره راشئ د دویم ویډیو باندې بیا کلیک وکړئ. لږ به دې خوا ته راشئ د ریموو بیکګراوند باندې ورته کلیک اټو ریموو باندې ورته کلیک وکړئ. دې ځای کې به تاسو د دویم ویډیو څخه بیکګراوند ایسته شي. مثال دا وینئ زه اوس دویم ویډیو څخه بیکګراوند ایسته شو. اوس په تاسو راشئ دې ځای نه به یو ټکسټ ورته اضافه کړئ. دلته زه راځم یو ټکسټ ورته اضافه کوم. مثال دې ځای کې ورته لیکم دلته به تاسو راشئ که انیمیشن ورته وکړئ ویډیو ته لیکنې ته انیمیشن ورکوئ. زه ورته دا انیمیشن ټاکم. مثال دا انیمیشن تاسو ویډیو هغه ته ورکوم لیکنې ته. بیا د لیکنې باندې بیا تاسو د لیکنې باندې کلیک وکړئ. اوس په لیکنه بیکګراوند ته څنګه وړو. مثال د اول ویډیو شاته دویم ویډیو نه مخکې به څنګه وړو. نو تاسو به دې لیکنه باندې کلیک وکړئ. دلته به راسئ چپ خواته راشئ دغه لیرز دې باندې ورته کلیک کړئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ تر څو د اولې لیکنې شاته شي. نو بیا د ډن کې دا لیکنه داسې یو څه غټه کړئ. غټه کړه اوس یې پلی کوم چې څنګه در ښکارېږي. اوس په یو بل ویډیو کلیپ څنګه ویډیو بیکګراوند ته راوړو هغه هم ډېره اسانه طریقه ده. بیا راشئ د اورلی باندې ورته کلیک وکړئ. دا ځای نه یو تاسو ورته یو خپل ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک او مختلف ملګرو سره شیر کړئ.